همدې خاطر باندې چې کرکټ سره مینه ده، کرکټ سره زه تر لږ پښتانه او افغانستان خلک افغان زیاتره کرکټ ډېر مینوال دي، نو دې خاطر نه چې ورلډ کپ ته افغانستان کوالیفای کړی وو، نو دا هم ډېر ارمان چې افغانستان ورلډ کپ کې وګورو. کوالیفای نه مخکې دا هغه ده چې افغانستان ورلډ کپ ته کوالیفای وکړو، نو ډېر خوشحاله وو هغې وخت کې. نو هغې خاطر موږ دا کپ جوړ کړی چې نړیوال ټوکې چې موږ څومره ورلډ کپ ته تمې لرو او څومره ماده یو دې راتلونکي را روان کپ. او په دې کپ کې د څه شي کارولي دی؟ په تصویرونو کې خو ښکاري چې وښونه دې جوړ کړی دی، لږ راته ووایه څه شي دې پکې کارولي، څنګه دې جوړ کړی؟ لږ مې پکې سین کارولی ده، داسې سکلیټ غوندې مې ورته جوړ کړی د سین نه، دا کومه باډۍ چې ده د نننۍ. نو بیا مې ټول واښه له وښو ډک کړی ده، واښه مې تاو کړي او بیا مې هغه کیچ کړي دي، کومې غاړې هغه د کوم چې ورلډ کپ 2019 کوم هغې ده، هغې په اندازه مې مست کیچ کړي دي او هغسې مې جوړ کړی ده. او تا ویل چې 3 ورځې دې پې کار کړی دی؟ 3 ورځې مې پې کار کړی، بلې 3 ورځې مې پې کار کړی. په دې نوره باډۍ باندې بیا مې نن سهار مې واښه هغه پې تاو کړه، نور کار مې ورته خلاص کړه. او دقیقا کوم ځای کې دې جوړ کړی د افغانستان په کوم ځای کې دی؟ هدف مې دا دی چې دا ځای خو ډېر داسې ماشاءالله ډېر عکس چې مو اخیستی ډېر ښه داسې شنه ځمکه ده او شین ځای دی، دا کوم ځای دی؟ تاسو کوم ځای کې جوړ کړی دی؟ شهادت صالحین ورته وایي، قلعه حشمت خان. خو دې دلته یو غټ ساحه ده د قلعه حشمت خان د ظاهرشاه ډنډ ورته وایي، ډنډ د هغه پسې مربوط د چیش پسې وزارت زراعت پسې یو ډېره غټه مساحت ده، هغې څنګ ته داسې لږ داسې هغه ځمکې دي او مالدارۍ وغسته هغلته. ته خپله داسې څنګه دا فکر در سره پیدا شو، دغه استعداد دې څنګه وغوړېد؟ مخکې دې داسې کوم شی کار کړی و که دا د اول لا تجربه وه چې داسې یو شی جوړ کړې؟ نه، مخکې دې نه مخکې مې د واورې کپ جوړ کړی و ځینې کې، هغې وخت کې چې تازه افغانستان کوالیفای کړی و ورلډ کپ ته، تازه افغانستان ته ورلډ کپ راوړل شوی و. هغې وخت کې مې دا ورلډ کپ جوړ کړی و، د واورې نه یو ورلډ کپ جوړ کړی، هغه ډېر بیا مشهور شوی و. نو دا دغسې فکر سره پیدا شو، ارمان مې دا و، ارمان مې دا یم چې زه ورلډ کپ نږدې نه وګورم، خپل لوبډله ورلډ کپ کې تشویق کړم. ستا دا تصویر چې تا دغه کپ سره جوړ کړی دی په رسنیو کې، حتی د ورلډ کپ په نامه دا رسمي فیسبوک چې دی هغوی خپور کړی دی او غوښتنه کړې چې دا کس څوک دی. تاسو خپله ولیدو، احساس مو څنګه و چې مثلا ستاسو دا تصویر ستاسو قواره زرګونه او لسګونه زره خلکو په دنیا کې ولیدل؟ زه ډېر زیات خوشحاله یم. کرکټ بورډ تر اوسه داسې نه کومه هغه کړې، تېر ځل هم ما داسې کپ جوړ کړی و، کرکټ بورډ څه هغه ونه کړه. نو غوښتنه هم دا د کرکټ بورډ نه چې افغانستان کې کرکټ مینوالو ته ډېر پام وشي. زه ډېر خوشحاله یم، واقعا ډېر خوشحاله یم او زه فکر کوم چې دا ارمان مې رښتیا شي، ورلډ کپ ته زه لاړ شم او خپل افغانستان لوبډله له نږدې تشویق کوم. ښه غواړې چې لاړ شي، نو دا د ارمان دی؟ دا مې غټ ارمان دی. خدای دې دا ارمان پوره کړي. نو په لوبغاړو کې ستا قواره داسې ګلبدین نایب ته ډېره ورته ده. په ټولنیزو رسنیو کې ځینې کسانو دا لیکلي وو چې کیدای شي سره ورونه یاست یا د یوې کورنۍ غړي یاست. ټولنیزو رسنیو کې زیاتره خلک داسې فکر کوي چې دا ګلبدین نایب ورور دی، نو هغه مې ورور نه دی ګلبدین نایب، خو دومره داسې هغه ما خوښې لوبغاړی هم ده او لږ مې داسې ملګری هم دی. نو ډېر هر وخت ورځم ګراونډ ته کتو ته لیدو ته ډېر خوند راکړي چې الله نږدې نه وګورم. نو هغه مې د خوښې لوبغاړی د افغانستان ټیم کې نه، د نړۍ کرکټ کې ټول کرکټ کې مې هغه د خوښې لوبغاړی.